بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. طول الحمد وصفتنا لكمال هغي اللحن ردي شي حغسم خالق مالك رازق ومدبر دي او درودي سلام دي في محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بادي شاء الله رب العالمين ممتر علي قليو او ممتي نيغا وسما لا خذني شاء هغد جنت لا روا عزت منو دا الله رب العالمين فمونغا وتاسب عندي بشمير نعمتنا دي ده هغه نعمتونه یو عظیم نعمته چې الله رب العالمین د انسانانو او د زناورو په منځ کې باغې باندې تفریق او فرق او جداوالی راوستی دی. هغه نعمت تجربې دی. الله رب العالمین فرمایي: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. آیا ما دې انسانانو له سترګې نه دي ورکړي، جواب ورلنه نه ورکړي او شونډې ورلنه نه ورکړي؟ دا داسې نعمتونه دي چې په دې باندې انسان کامیابېدی شي، جنت ته هم تللی شي او په دې باندې انسان جهنم ته غورځېدلی شي، الله رب العالمین د عذابونو مستحق هم ګرځېدلی شي. دا داسې نعمت دی چې د اسلام نه او د ایمان نه پس دا یو لوی نعمت دی چې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته راکړی دی. او بغیر د څه تکلیف نه او د څه مشکل نه او د څه خرج نه په دې باندې مونږ د یو بل سره خبرې کوو، په دې باندې معاملات کوو د یو بل سره. خو دا داسې نعمت دی چې په دې باندې یو انسان د الله رب العالمین ذکر وکړي، د قرآن تلاوت وکړي، د خلکو په مابین کې په دې باندې اصلاح راولي، نو دغه انسان کامیابېدی شي. بل طرف ته داسې انسانان هم شته چې هغه د دې غلط استعمال کوي، په دې باندې الله رب العالمین نافرماني کوي، ګانې بجانې کوي، باطل طرف ته په دې باندې دعوت ورکوي، چغلي کوي په دې باندې او د خلکو په مابین کې په دې باندې فساد راولي. نو هر چې د یو انسان دی هغه کامیاب دی او د بل انسان چې کوم دی چې دې غلط استعمال کوي او په شر کې استعمالوي، هغه په تاوان کې دی او په نقصان کې دی. د دې ژبې ډېر زیات نقصانات دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته هغه بیان کړي دي او صحابه یې په هغې باندې خبردار کړي دي. عثمان ثقفي رضی الله عنه صحابي دی چې تعلق د طائف سره ایمان یې راوړو، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملګری شو. یو ورځ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواته نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې د الله رسوله ما ته وصیت وکړه، داسې وصیت چې د هغې د پس د شا نه بل بیا تپوس ونه کړمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس وکړو چې هغه کوم څیز دی چې په هغې باندې ته په ما باندې ډېر یېرېږي، چې د هغې نقصان ما ته ډېر دی او د هغې په وجه زه په تاوان کې غورځېدی شمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاخذ بلسانه، خپله ژبه یې راونیوله او هغه ته یې ویل چې دا ژبه ده چې په دې باندې زه ډېر یېرېږم په تا باندې، چې د دې په وجه باندې انسان په هر قسمه ګناه کې اخته کېږي او هغه د تاوان او نقصان سره مخامخ کېږي. د دې د وجې نه صحیح اسلام او غوره مؤمن د هغه په صفت کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه احادیث را نقل دي چې غوره اسلام کوم یو دی او غوره مؤمن او غوره مسلمان کوم یو دی. حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه دی چې د هغه د جبې د تکلیف نه او د لاس د تکلیف نه بل مسلمان هغه بچ پاتې شي.
دلته هم د ژبې تذکره نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده چې کوم انسان جمعخاني استعمالي او په ژبه باندې خلکو ته تکالیف رسوي نو هغه انسان غوره مؤمن مسلمان نشي کېدی. غوره هغه دی چې د هغه د ژبې د تکلیف نه بل خلک نور مسلمانان نور انسانان هغه محفوظ پاتې شي. همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ابو موسی الاشعری رضی الله عنه تاسو کو چې د رسوله غوره مؤمن او افضل مسلمان هغه کوم یو دی؟ نبی رسول الله جواب ورکړو من سلم المسلمون باللسانه ويده. غوره مؤمن مسلمان به هغه چې خلق د هغه د ژبې او د لاس تکلیف نه محفوظ پاتې شي. ژبه چې کوم ده هغه د ډېرو ګناهونو سبب ګرځېدلی شي. باید چې موږ تاسو د ژبې استعمال په ښه طریقه باندې وکړو. د عبدالله ابن عمر رضی الله مبارک راځي چې هغه ورځي د صفا په غونډۍ باندې ولاړو او تلبیه ویله او بیا ژبې ته مخاطب شو او ویل چې یا لسانو ای ژبې قل خیرا تغنم، ته ښه خبرې کوه نو ته به په پیده کې پاتې شي، او که ښه خبرې نشي کولی نو اسکت تسلم، بیا چپ پاتې شه نو بیا هم ته پیده کې پاتې شي. من قبل ان تندم، مخکې د دې نه چې بیا ته پښیمانه او نادم یې په خبرو باندې، نو هغه خبرو ته سوچ وکړه او وګوره ورته چې دې پیده ماته شته که نشته دی، چا سره زه دا خبره کوم هغه ته پیده شته که نشته، د معاشرې ته دا خبر نه پیدا شته که نشته دی. اول خپل خبره وتله هغې باندې سوچ او فکر وکړه، وروسته بیا خبره کوه چې د هغې پیدا وي، او چې د کومې خبرې پیدا نه وي نو هغه بیا مه کوه، بیا چپ پاتې شه، دا ستا لپاره بهتر ده. صحابو ته وایي چې دا خبره د ځانه کې او که نه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده. نو هغه صحابي ورته وایي عبدالله بن عبدالرحمن چې ګورې ما دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده چې هغه دا خبره کوله، او فرمایل چې ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانه، د بني آدم ډېر خطاونه او ډېر ګناهونه هغه د ژبې په وجه باندې چې د ژبې کنټرول ورسره نه او ژبه صحیح نه استعمالوي، د هغې د وجې نه انسان په ګناهونو کې هغه پرېوځي. د دې د وجې نه کله چې انسان هغه سبا کې او د سحر راپاڅي دا ژبه هغه ته نصیحت کوي او دا خبر ورته کوي. دا حدیث د ابي سعید کې راځي فرمایي چې اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، کله چې انسان سبا کې دا ژبه هغه ملامته کوي او دا ژبه ورته وایي چې انسان اتق الله فينا، تو زما په باره کې ویلېږه د الله نه، په ما باندې فضول خبرې مه کوه، ځکه فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا، زمون ټول دارومدار ستا باندې دی، که چېرته کې ته روغ شوې او سم شوې او زمونږ استعمال دې صحیح کوو نو مونږ به هم صحیح یو، او که چېرته کې ته کوږ شوې او زمونږ استعمال دې غلط کوو نو مونږ به هم د ځان سره په مصیبت کې او د الله په عذاب باندې اخته کړي. همدغرنګې په ډېرو احادیثو کې راځي چې هغه انسان چې هغه د ژبې استعمال صحیح نه کوي نو هغه به جهنم ته ځي، او غټ وجه هم دا ده چې انسان د ژبې استعمال صحیح نه کوي د هغې په وجه به اکثر خلک په جهنم کې پراته وي او جهنم ته به ځي او د الله رب العالمین د عذاب مستحق به ګرځي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی شو، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې ما يدخل الناس الجنه، جنت ته به خلک څه بوځي، کوم یو داسې څیز دی چې د هغې په وجه به انسانان جنت ته ځي او د الله رب العالمین د نعمتونو مستحق ګرځېدلی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو د الله رب العالمین نه یره ده چې په انسان کې د الله رب العالمین تقوا پرهیزګاري راشي او په هر حالت کې هغه د الله رب العالمین نه یریږي، او بله ښایسته اخلاق دي. دا دوه اعمال چې په انسان کې راشي
دا دوه داسې اعمال دي چې د دې په وجه به انسانان ډېر جنت ته هغه داخلېږي. او بیا د شاه پوښتنه وکړله چې هغه عمل او هغه څیز به څه چې د هغې په وجه باندې به ډېر انسانان هغه جهنم ته ځي او د الله رب العالمین د عذاب مستحق به ګرځېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه الفم والفرج، یو خوله ده چې هغه په ژبه باندې مشتمل ده، او بل چې کوم دی د انسان فرج دی. د دې دوه په وجه باندې انسان الله رب العالمین جنت ته هم بوځي او د دې په وجه باندې انسان جهنم ته هم تللی شي چې د دې استعمال هغه په خپل ځای کې نه کوي. د ژبې استعمال الله رب العالمین په طاعت تابعدارۍ د الله په ذکر کې نه کوي، او په فساد په چغلۍ کې او په نمیمه کې هغه استعمالوي، او پر چې په غلط ځای کې په هغه ځای کې استعمالوي چې هغه الله رب العالمین د ده لپاره حلال کړي دي. د دې د وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من یضمن لی ما بین لحییه وما بین رجلیه او ما بین فخذیه اضمنه له الجنه. نبی اسلام فرمایل چې کوم انسان ما ته د دوه څیزونو ضمانت راکړو نو زه هغه له د جنت زیری ورکوم. زه د هغه لپاره ضامن یم، ذموار یم، هغه به زه جنت ته بوځم. یو هغه کس چې هغه د دوه جام په منځ کې چې کومه جمع ده د دې ضمانت یې ماله راکړو چې دا به الله رب العالمین په طاعت کې استعمالوي او په دې به ګناهونه نه کوي، غلطې خبرې پرې نه کوي، فساد خبرې پرې نه کوي، نو دلته زه ضمانت ورکوم چې زه به یې جنت ته بوځم. او بل هغه انسان چې هغه ماله د خپل فرج چې د دوه ورانانو په منځ کې کومه آله ده د هغې حفاظت ذمواري راکړله نو دغه کس هم زه جنت ته بوځم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې دوه څیزونو ضمانت غوښتلی چې دا چا ښه استعمال کړه په حلالو څیزونو کې نو هغه له زه د جنت زیری ورکوم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې ذمواري اخیستې ده چې زه به هغه په خپله باندې جنت ته بوځم. الله رب العالمین او نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته اسانې لارې ښودلې دي چې په هغې کې موږ ته تکلیف نشته دی، او اسان اعمال دي چې هغه موږ وکړو د الله رب العالمین د رحمتونو د الله رب العالمین د نعمتونو مستحق موږ ګرځېدلی شو. ژبه ده زموږ په اختیار کې ده، زموږ په کنټرول شته، او موږ ته پته ولګي چې دا خبره زه کوم د الله رب العالمین نافرمانۍ کې استعمالېږي، الله په نافرمانۍ کې راځي، په ګناه کې راځي او که نه. او ستر موږ داسې خبرې کوو چې د هغې موږ ته څه فایده نه وي. د بل چا په سر باندې بحث کول شو، په چا باندې تهمت لګول شو، د چا غیبت شو، موږ ته هېڅ فایده نه وي، نه په دنیا کې نه په آخرت کې، بلکې الټا په دنیا کې زموږ لپاره مصیبتونه او لعنتي او جنګ جګړې هغه کتل کېږي. زموږ سره بیا دماغ هم ډپریشن وي، بوج را باندې چې پلاني زموږ باندې کې دا وي او د پلان کې دا وي. باید چې موږ خپل ژبه کنټرول کړو، د خلکو د خبرو نه هم محفوظ یو، او د دنیا د لانجو پنجو نه هم محفوظ یو، او د الله رب العالمین د عذاب نه او د الله رب العالمین د خفګانو د ناراضۍ نه هم محفوظ یو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ له د هغې په وجه باندې د جنت ذمواري راکړې ده چې خپله ژبه ښه استعمالوه، چغلي مه کوه، په فساد کې مه استعمالوه، په هغه ځای کې ژبه مه استعمالوه چې هغې کې تا ته څه فایده نه وي او تا ته پکې څه خیر نه ښکارېږي. د دې د وجې نه یو کس د نبي علیه السلام په زمانه کې مړ شول او خلک وویل چې دا پلانکي خو ډېر ښه سړی و، د هغه صفت به یې کوو، د هغه خیر به یې بیانوو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمیل وما یدریک، تاسو ته څه پته ده لعله تکلم فیما لا یعنیه، د به داسې خبرې کولې چې د هغه عادت څخه پیدا نه وه، فضول خبرې به یې کولې، د هغې په وجه باندې دا د الله د نافرمانۍ مستحق ګرځېدلی دی. نو هغه خبرې انسان ته کول پکار دي چې هغې به ورته پیدا ښکاري. عایشې رضی الله عنها چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبي وه ام المؤمنین، هغې د صفیې رضی الله عنها باره کې صرف معمولي خبره وکړله چې انها قصیره، هغه لنډه وه، چیته وه، دا ته معمولي خبره ښکاري.
خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې خطورت او د هغې هغه نقصان عیشي او راته بیان کو چې لو مزجت بماء البحر لمزجته. که دا معمولي خبره سته چې د فلانکي سړي لنډ دی یا د فلانکي لنډه ده، معمولي خبره ده. موږ دا همیشه کوو، روزانه بار بار داسې خبرې موږ کوو او موږ ته هغه ګناه نه ښکارېږي. نو هغه ورته وفرمایي چې که چېرته کې دا ستا خبر راواخیستلی شي او د دریاب د اوبو سره دا یوځای شي، نو هغه بیا خوند کېږي. دومره لوی اثر د دې معمولي خبرې وي. او که موږ تاسو خپل ځان ته وګورو، سهار نه پاڅو د ماښام د ویده کېدلو پورې بېشماره خلکو غیبتونه، د بېشماره خلکو په سر باندې خبرې چې د هغې موږ ته څه فایده نه وي، نو که هغه ټول دې راواخیستلی شي، نو د اوبو د دنیا دا ټولې اوبه به هغه څه کي، هغه بې خونده کي، د استعمال قابله بیا نه وي چې یو معمولي خبره دومره نقصان کولی شي. همدارنګې په حدیث د معاذ بن جبل رضی الله عنه کې راځي، فرمایي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر روان تپوس یې وکړو چې الله رسوله ما دې داسې کار وښیه چې د هغې په وجه باندې زه جنت ته داخل شم او هغې په وجه باندې زه د جهنم د اور نه هغه محفوظ شم. اوږد حدیث دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته په هغې کې ډېرې خبرې وکړې. په اخر کې ورته دا ووایي چې معاذه د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې کف علیک هذا، دا خپل جب دي ځان سره بنده کړه، د دې کنټرول په دې باندې راوړه، نو هغه به تا جنت ته داخلوي او د جهنم نه به او د اور د الله د عذاب نه به تا څه کوي، بچ کوي. معاذ بن جبل ورته ووایي چې ای د الله رسوله په دې خبرو باندې موږ راغونډ کېږو، تاکې خبرې چې په رجوع باندې کوو، آیا په دې باندې رب العالمین موږ رانیسي زموږ سره په حساب کتاب کوي؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته د پریشانۍ خبر وکړه چې وهل یکب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم. جهنم ته چې څومره خلک ځي په مخې ورته ورغورځېږي، هغه د جواب په وجه باندې دا جواب ده چې انسان هغه جهنم ته ورځوي. یعنې چې موږ کومه خبره هم کوو د هغې حساب زموږ استاد سره کېږي. الله رب العالمین فرمایي په سورة قاف کې ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان یو خبره هم نه کوي مګر د هغه سره تیار ملایک ولاړ دي څوکیداران چې هغه دا خبره نه کړي. الله رب العالمین د ملایکو په ذریعه باندې زموږ دا خبرې زموږ دا اعمال هغه لیکي او د هغې حساب کتاب بیا زموږ سره الله رب العالمین کوي د قیامت په ورځ باندې. نو مخکې د دې نه چې د الله رب العالمین په دربار کې مونږ الله رب العالمین ته مجرمان ولاړ یو، نو مونږ تاسو ته سوچ پکار دی چې مونږ داسې خبرې او د ژبو استعمال داسې ونه کړو چې سبا د هغې په وجه باندې مونږ جهنم ته لاړ شو او د الله رب العالمین د عذابونو مستحق وګرځېږو. بلکې مونږ تاسو ته پکار دی چې داسې خبرې وکړو چې د هغې په وجه باندې مونږ الله رب العالمین جنت ته بوځي. ځکه د دنیا کې الله رب العالمین چې موږ تاسو پیدا کړي وو، موږ تاسو په امتحان کې وو او الله رب العالمین موږ د خپل عبادت لپاره پیدا کړي وو. بار بار الله رب العالمین دغه تذکره په قرآن کې کوي. د نبي علیه السلام په احادیثو کې دا وجه باندې موږ ته دا تذکره کړې ده چې ګورې تاسو په دنیا کې همیشه لپاره نه یې پیدا چې همیشه به دلته کیږئ، بلکې تاسو باندې مرګ راځي، ستاسو دا ژوند به ختمېږي. تاسو چې الله رب العالمین طاعت، تابعداري او نیک اعمال وکړئ چې سبا د الله رب العالمین د نعمتونو مستحق وګرځېږئ او الله رب العالمین تاسو جنت ته داخل کړي. حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. الانسان في هغه داسې خبرې وکړي چې د هغه په ګمان کې هم دی، هغه ته به خبره معمولي ښکاري او هغه خبرې په وجه به انسان الله رب العالمین جهنم ته ورغورځوي. بل حدیث کې راځي چې ابعد ما بین المشرق والمغرب، د مشرق او المغرب په مابین کې څومره فاصله ده دومره ژور به جهنم ته ورغورځوي.
باید چې موږ په خپلو خبرو کې هغه سوچ او فکر وکړو، احتیاط پکې وکړو. که موږ ډېر عبادات وکړو او د الله رب العالمین نیکان بندګان شو، خو چې موږ د ژبې استعمال په صحیح طریقه باندې نه کړو، نو بیا موږ ولې د جهنم مستحق ګرځېدلی شو. ځکه په حدیث کې راځي چې یوه زنانه وه، هغې به ډېر روژې نیولې، عبادتونه به ډېر کوله، عابده وه، خو صرف كانت تؤذي جيرانها بلسانها، خپلو ګاونډیانو ته به په ژبه باندې تکلیف رسول. نو هغه د رب العالمین د هغې په وجه باندې جهنم ته داخله کړه. باید چې موږ اعمال هم نیک کړو، خو د هغې سره د خپلې ژبې استعمال هم هغه صحیح کړو. د ژبې حفاظت به څنګه کوو موږ؟ نو باید کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته طریقې راښودلې دي چې یا ښه خبره کوه او یا چپ پاتې شه. حدیث کې راځي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. څوک چې په الله ایمان لري او په آخرت باندې ایمان لري، هغه کلمه ویلي ده او دا عقیده یې ده چې آخرت را روان دی، قیامت ورځ را روانه ده، حساب کتاب ورځ را روانه ده، نو فلیقل خیرا، هغه دې بیا نیکې خبرې وکړي، ښه خبرې دې وکړي، او که ښه خبرې نه کوي نو هغه دې بیا چپ پاتې شي. او د ابو ابن عامر رضی الله عنه فرمایي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ما تپوس وکړو چې من نجات، د نجات او د کامیابۍ لاره څه شی ده؟ وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې امسک علیک لسانک، دا خپل ژبه کنټرول کړه، دا نجات لاره ده. ولیسعک بیتک، په زور مه ګرځه، بازارونو کې مه ګرځه، خپل کور کې کښېنه، دا هم د نجات لاره ده. وابکي علی خطیئتک، او چې ګناه درنه وشي نو په هغې باندې بیا وژاړه، په هغې باندې پښېمانه شه، نو په دې به تا ته کامیابي میلاویږي. ځکه چې انسان په خپل ګناهونو باندې وژاړي، خفه شي، نادم شي، الله رب العالمین ته هغه ګناهونه څه کوي؟ معاف کوي ورته، الله تعالی بخیل. همدغه رنګې د الله رب العالمین په ذکر باندې مشغول شه، نو ته به د ژبې د ګناهونو نه هغه بچ شي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم همدغه رنګې د ځان لپاره دعا وغوښتل د الله رب العالمین نه چې الله رب العالمین زما د ژبه او د هغې د شر نه ما محفوظ کړه. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې دعاګانې غوښتلې. نبي علیه السلام فرمایي چې اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی، یا الله ما د غوږ د شر نه محفوظ کړه، ما د سترګو د نظر د شر نه محفوظ کړه، او ما د ژبې د شر نه محفوظ کړه، او د زړه د شر نه محفوظ کړه. چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې دعاګانې کوي، نو موږ به تاسو ته خو په طریقوله پکار دي د الله رب العالمین نه دعاګانې، ځکه هر یو څیز په خیر کې هم استعمالېدی شي او په شر کې هم استعمالېدی شي. د الله رب العالمین نه غوښتل پکار دي چې زما دا ټول اقدام په خیر کې استعمال کړي، نه په شر کې استعمال نه شي. د الله رب العالمین نه دعاګانې غوښتل پکار دي ځان لپاره او د اندامونو د شر نه محفوظ، چې د هغې انسان محفوظ شي. بل دا خبر یاد ساتل پکار دي چې الله رب العالمین به زموږ نه تپوس کوي، زموږ نه به څه کوي؟ سوال به رانه کوي، حساب کتاب به راسره کوي. او دا خبره هم یاد ساتل پکار دي چې دا ژبه دا به یا ستا لپاره سپارش کوي او یا به ستا باندې ګواهي ورکوي. ځکه الله رب فرمایي یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون. د قیامت په ورځ به په انسان باندې د هغه ژبه ګواهي ورکوي چې په ما باندې پلانکي پلانکي د ګناه خبره کړې ده. زموږ لاسونه به ګواهي ورکوي چې موږ باندې پلانکي پلانکي د ګناه کار کړی دي. زموږ خپې به موږ باندې ګواهي ورکوي چې په ما باندې پلانکي پلانکي د ګناه زیاته د انسان ته نو دا خبره هم یاد ساتل پکار دي چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. د هر یو تن د بس پوښتنه کېدلی شي چې الله رب العالمین ته کوم نعمتونه ورکړي دي، بیا به څه کې استعمال کړي. چې کله زموږ په ذهن کې دا خبرې چې
زمانه په سبا د رب العالمین تپوس کوي داسې زه استعمالوم دا ماته پیدا راکوي که نه راکوي دې جواب زه د رب العالمین ته ورکولی شم که نه شم ورکولی نو بیا موږ هغه په صحیح ځای کې په ښه طریقه باندې استعمال همدغه رنګه الله رب العالمین موږ ته په قرآن کې بار بار حکم کوي چې تاسو ښې خبرې کوئ وقل لعبادي یقولوا التي هي احسن زما بندګانو ته دا خبره وکړه چې هغوی دې ښه خبرې کوي ښایسته خبرې وکړي الله رب العالمین موږ پیدا کړي یو موږ باندې بېشماره نعمتونه دي او د عبادت لپاره موږ ته امر کوي باید چې موږ د الله رب العالمین خبره ومنو ښې خبرې وکړو نیکې خبرې وکړو دا موږ لپاره پیدا عزتمندو لکه څنګه چې موږ الله رب العالمین پیدا کړي د خپل عبادت لپاره او د هغې لپاره الله رب العالمین موږ ته قرآن کریم رالېږلی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې رالېږلي د هغه په ذریعه باندې موږ ته هغه کارونه راښودلي چې په هغې زموږ دپاره پیدا او هغه کارونه چې په هغې زموږ دپاره نقصان دي د هغې نه یې منع کړي وو چې هغې نه یو د ژبې استعمال دی الله رسول د هغې شرونه موږ ته راښودلي دي د هغې پیدې هم راښودلي دي باید چې موږ په هغې باندې عمل وکړو او د هغې نه موږ فایده واخلو چې د الله رب العالمین د عذابونو نه بچو الله رب العالمین ښه خبرې قبلوي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح الله رب العالمین ته ښکلې خبرې هغه خیجی بنا او نیک عمل و د خیجی او قبلوي کوم چې ناکاره خبرې بې فایدې خبرې هغه د الله رب العالمین خواته نه ځي او نه الله رب العالمین قبلوي همدغه رنګې دا قاعده ده چې الجزاء من جنس العمل چې څوک څنګه کار کوي د هغې بدله هغه ته ملاوېږي یو انسان دی هغه سره یوه ځمکه ده په هغې کې هغه فصل کوي هغه ته د هغې نه سبا غله میلاو شي او که هغه شړه پرېږدي نو باید ورته بیا غله نه میلاوېږي پیدا ورته نه میلاوېږي دغه شان یو انسان دی که هغه ښې خبرې کوي ښې خبرې اوري الله رب العالمین به بیا د قیامت په ورځ د هغه ښې خبرې اورېدل او ویل به هغه نصیب کوي ځکه الله فرمایي په جنت کې به ښې خبرې وي بدې خبرې به هلته کې نه وي لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما چونکې جنت ته به مؤمنان زیات خلک به ځي چې هغه په دنیا کې ښې خبرې کولې او ښې خبرې اورېدلې په هغه مجلسونو کې لکه راستل چې په هغې غلطې او بدې خبرې او چغلي او غیبتونه بد کېږي نو په جنت کې هم هغه کسان په هغه مجلس کې دي چې په هغې به ښه خبرې الله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما په جنت کې به مؤمنان لغو بې فایدې خبرې هغه نه اوري نه د ګناه خبرې أو ښې خبرې وکړي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. په جنت کې به د الله رب العالمین صفتونه هغه بیانوي